सूरत यूसुफ आयत नंबर 30 او 31 د دې ځنا د सूरत यूसुफ پنځم مقام دی او پنځم عیسی او پنځم برخه ده دا به چلیږي تر د آیت نمبر 35 پورې په دې مقام کې سلور مکرونه دي مکر د زلیخی په شکل د دعوت د خزو چې خزو ته دعوت کړي نو مکر د خزو چې الزام یې لګولې دي په زلیخه باندې او لس طریقې د هغې ذکر کړي په لسو طریقو سره په زلیخی باندې الزام تراشی کړي ده بیا بل مکرداري چې د ټولو خزو د یوسف نه مطالبه او ټول یوځای جمع کېدل او یو قسم حالت چې کوم دینو اختیارول او اخیری داري چې یوسف جیل ته لیږل دا سلور مکرونه به دې کې ذکر کوي پرون سبق کې دا خبره تیره وه چې عزیز مصر راغی شاهد گواہی ورکړله د یوسف علیه السلام پاک دامنی ښکاره شوله عزیز مصر یوسف علیه السلام ته ووی چې د دې خبرې اظهار ته چا سره مه کوه په ما باندې پرده واچو انبیا علیهم السلام د وادي پابند خلک وي او د چا ستر چې کم دینو نخکاره کوي د چا عیوب نخکاره کوي انبیاء علیهم السلام پاک خلکی یوسف علیه السلام په خبره پرده واچوله خو لیکن تاسو به اوریدلی پښتو کې دا یو متل دی وی چې کوم دینو دیوال غوږ لري دیوال غوږ لري او یار لري عبدالرحمن بابا وی کنه وی د زړه راز دی یار ته مه وایا هغه یار به یار لري تا به رسوا کی اوس ته به یو ته وی نو ښځو کې خبره کوم ځای ټینګېږي زلیخې په خپله دا خبره د نورو وزیرانو ښځو ته وکړه د نورو وزیرانو ښځو ته په خپله او ورسره ورته دا مو وی چې ګورې چاته وایې ما د ښځو داسې کاري ښځه به ته به ورته خبره وکړې ستا به خپله ښځی وی دا چاته مه وایه هغه به یې خپلې خور ته وکړي وي چاته یې مه وایه د هغې هغه خور به یې چې کوم دی نو چېرته بلې خور ته یا د تره لور ته یا د ترور لور ته وکړي وي چاته مه وایه مړه خو لږو ورځو کې به چې کوم دی د ځنګل د اور په شانتې دا خبره ټولې دنیا ته ورسي ښځو که خبره ټینګولې شوه نو بیا به چې کوم دی نو مسئله ډېره ښه وه خو خبره ټینګولې نه شي خېټه کې دړ پیدا کېږي دې وجې نه چې کوم دی د راس خبره به ورسره نه کې مشهور متل دی یو سړي باران ورېدو او چې کوم دی نو یو بل سړي یې ووجلو هغه ورته وي مه کوه داسې وی ګورې د باران دا غلغلې نه دي دا بوړبوړکې وی دا به الووي وی دا به الووي د چاړې لاندې پروت دی او وی دا به الووي ګورې د ورته وي نه وی وی وجلو سړی ډېره زمانه پکې تېره وه دې ښځې سره ناست دی باران دی د په شکال باران دی راورېږي او غلغلې کوي دی مسکې شو چې مسکې شو نو ښځې ورته وی ولې نو د ډېره خبره واړوله راواړوله خو بیا هم بس ښځه وه نو چې ښځه در پسې ونښلي که نه نو بیا به ترېنه بچم نه کې نو ورته یې ووي داسې ډېره زمانه مخکې ما هغه پلان کې سړي وجلي وي هغه وی چې د باران دا غلغلې به الووي کوم دی چې الې ویلې دی ښځې ځان سره زړه کې وی الې ووي بس هغې ښځې بل چاته وي بل چاته وي بس بله ته ډس و چې چاپه ولګي د سړي اوچت کو اوچت یې کو چې کوم دی نو بس عدالت کې پیش کو قتل یې پې ثابت کو وی غلغلو الووي که وی نه وي غلغلې هم غوږ لري په خبرو سره دیوال هم غوږ لري نو بس دکه شانتې چلو شو دی سره داسې چلو شو بس اوس ښار کې خبره مشهوره شوله وی د عزیز مصر هغه ښځه نه ده وی هغې خو بل ځان چل کړی دی څنګه چلې کړی دی وی هغې د خپل نوجوان نه د شهوت پوره کولو مطالبه کړې ده د خپل غلام نه یې کړې ده
ګوره دې کې لس طریقې دي، لس طریقې. په لسو طریقو یې چې کوم دی نو د زلیخې باندې الزام کړی. نمبر 1 دا دی چې امرأة العزیز دا ښځه د خاوند ده. اوس چې خاوند دې شته نو ستا څه کار دی چې بل چا نه مطالبې کې؟ نمبر 1 د خاوند ښځه ده، څه چې کوم دی پیغلم نه ده، بې خاوندم نه ده، کونډم نه ده، طلاق یافتم نه ده، د خاوند ښځه ده. دویم خاوند هم څه داسې لاټو ماټو نه دی، عزیز مصر دی، عزیز مصر دی. اوس که سړی داسې وي نو یاره بس اصل لاټو دی نو دی بل ته مې زړه شو، نه هغه چې کوم دی نو داسې نه دی بلکې هغه عزیز مصر دی. دریم نمبر تراویدو مطالبه دی کړې ده. څلورم نمبر نو په هغه مطالبه کې سمه مبالغه کړې ده، تراویدو. پنځم نمبر نو پتا د غلام نه کړی دا، د غلام نه ولې آزاد خلق ختم شول، د غلام نه کړی دا. ته خو د عزیز مصر ښځې نو دا دون افسران ختم شول، دا نور وزیران ختم شول چې ته غلام پسې نښتې. بله دا غلام د بل چا نه دی، عمددي دی، عمددي دی. دې کې نکته ده، نکته په دې کې دا ده چې نږدېوالی چې دی که نه، نږدېوالی دا د عدم محبت او د کم محبت چې کم دی نو ذریعه ده، سبب دی. کله چې یو سړی بل سړي سره نږدې وي نو د الله شان دی محبت کمی، او لرېوالی چې دی دا فرط محبت باندې دلالت کوي. لرې شي نو شوق سیوا شي نو بیا محبت سیوا شي. په خبره ورسېلي دا رشته داران خپل یو ځای اوسېږي که نه نو بس د یو بل غوښې خوري، د یو بل وینو ته تیاري. خو چې لږ لږې لرې کې که نه نو بیا به وایي نن ورکره ځم او سبا ورکره ځم، نن ورکره ځم او سبا ورکره ځم. نو هغه دې سره دی. بل قد شغفها دا چې کوم دی نو محبت یې کړی دی، د پردي سړي سره یې کړی دی، او هغه محبت بیا داسې کړی دی چې شغفها هغې زړه ته ورننوتی، دننه زړه ته ورننوتی دی، دونه ډېر محبت یې کړی دی. او بل پی دولالن په ګمراهۍ کې ده، بل گمراهی بالکل ښکاره ده. دا 11 حالات شو. دا په دونه طریقو باندې چې کوم دی نو څه وکړل، په هغې باندې الزام تراشي وکړله. قاضي صاحب به موږ ته فرمایل وی مصر نه دی، مصر اوسم د عیاشۍ ځای دی، او دا د پخوانه دکې د فرعون هغه اثرات او د هغه زمانې نه دی چې کوم دی نو د مصر صدر ته به فرعون وي، بس دی کې د هغه د پراغینه او هغه حالاتو دی کې عیاشي ډېره وه، نو د هغې زمانې نه هم پکې وه. نو دا ډېر عیاش او وی هلته چې کوم دی په دې ګیره پابندي ده. الان کې نورو ملکونو کې داسې بونډې مونډې بیا هم چا پرېښي، خو په مصر کې نه دی. د مصر دومره اعلی کاریان، دومره بهترین کاریان. شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه به فرمایل وی قرآن نازل دی په عربو، خو د قرآن لوستل کړي دي مصریانو. کم لوستل چې مصریانو کړي دي نو په مخ د ځمکه داسې لوستل چا نه دي کړي. ناشنا قاریان دا چې کوم دی نو په مصر والو کې پیدا دي. او د دې قرآن باندې لیکل چې دي دا ترکیانو کړي دي، د قرآن لیکل او په قرآن باندې پوه شوي دا د برصغیر پاک و هند د پاکستان او د هندوستان علما دي. د دې په شانته په نور څوک نه دي پوه شوي. کما سمج په الله دې ته ورکړی دی، او دا دورې تفاسیر او دا تفسیرونه او دا ترجمه او د قرآن دا بیان دا صرف په دې ملکونو کې دی، په نورو ملکونو کې چې کوم دی نشته. ای په داسې نه دي پوه شوي، بس قرآن دی او بس الفاظ دی هغې وایي، نور مسایل او استنباط او دا ټول واقعات دا څیزونه د هغې نه کوي. نو وی به داسې او یو کیسه به ذکر کوله، وی چې کوم دی نو زمونږ یو ملګری تللی و مصر ته، او په مصر کې چې کوم دی نو وی د هغه ګیره وه، نو ټولو خلکو به ورته کتل چې دا څنګه چل دی، خلکو به ورپورې خاندلم. نو وی ده تپوس وکړو چې دا خلک ما پورې خاندي، دا ولې خاندي؟ چا ورته وایي چې ستا ګیره ده که نه ځکه ورپورې خاندي. نو هغه اراده وکړله چې د جمعې مونځ به د مصر په جامع مسجد کې کوم، سم لوی مسجد شي، ای کې به کوم، او بیا د امام صاحب حالت به ګورم، امام صاحب مطالبه کوم چې دا خلک ګیرې پورې خاندي، دا خو نه کوي. وی چې لاړم د جمعې منځله که نه، اوس پینټ پتلون کې یو سړی راغی،
او بالکل تازه کلین شوی کړی دی، تازه بالکل کچالو یې رضانه جوړ کړی او وی چې راغی منبر ته وروختو او خطبه شروع کا. نو وی ما وی چې داسې حال اوس هم داسې دی. اسلامي نوم باندې مشهور دی، په بورکه پکې پابندي ده او چې کوم دی نو دغه شانتي په ګیره پابندي ده او شراب پکې بالکل آزاد دي. نو داسې مختلف، نو د هغې زمانې نه چې کوم دی دا را روانو. نو وقال نسوة، نو دی ښځو ووی ځکه چې د بېحیایۍ خبرې به دی چې کوم دی نو کولی او دا آزاد خلکو، نو بس ښځو دا خبرې شروع کړلې. فی المدینة، د مصر په ښار کې، وی امرات العزیز، وی ښځه د عزیز چې دا تراودو مطالبه کړې ده، فتاها د خپل چې کوم دی نو غلام نه، عن نفسه د هغه د نفس، قد شغفها، شغف ما تاسو ته ووي، شغف ډیر محبت ته وي، شغف سیرلو ته وي. د دې محبت چې دی، د یوسف محبت چې دی، د دې زړه سیرلی دی، شغف داخلېدلو ته وي. د یوسف محبت چې دی د دې زړه کې داخل شوی دی، شغف ډیر ته وي. د یوسف سره محبت ډیر شوی دی، دا ټولې معنی دي. شغف چاپیره ته وي، چاپیره د یوسف محبت یې د زړه نه چاپیره شوی دی. بس بل څه ورته پریدي نه، بس یوسف یوسف کوي، دا یوسف یادوي. لکه څنګه چې سړی چې کوم دی نو صنم صنم دا یادوي، نو داسې چې کوم دی نو کوي. قد شغفها حب، په تحقیق سره چاپیره شوی دی د هغې د زړه نه محبت د یوسف. انا لنراها، نو بېشکه موږ وینو دی لره، فی ضلال مبین، په ښکاره ګمراهۍ کې، چې دا په ښکاره ګمراهۍ کې پرته ده. فلما سمعت بمکرهن، هر کله چې زلیخې د دوی د مکر واورېدو. ګورئ عزیزانو، دې ته مکر وي، دا خو مکر هغه څیز ته وایي چې هغه په حقیقت کې وي نه او سړی یې ذکر کړي، نو یې ته مکر وایي. نو دې ښځو چې دا کمې خبرې وکړي، دا پاس آیت کې چې تاسو ته ما لس طریقې وښودلې، نو دا ټولې خو زلیخې کې وي، دا کړې وې زلیخې که نه، نو مکر یې ورته ولي وي؟ وی دا مکر ورته ځکه وی مفسرین وی چې د دې ښځو مقصدم د زلیخې ملامته کول نه و، د دې ښځو مقصدم د زلیخې د دې خبرې نه منې کول نه و. اصل مسئله دا وه چې دې ښځو ته په یو طریقه پته لګېدلې وه. دا امام قرطبي وی 40 یا 30 ښځې وي. زاد المسیر ذکر کړی دی ابن جوزی وی دا 15 ښځې وي. یو ښځه د نمبایی وه، یو ښځه د باورچی وه، یو ښځه د ساقي وه، یو ښځه د صاحب دروازه کې چې ولاړي د هغه وه، یو ښځه د صاحب الدوات وه، هغه به عزیز مصر پسې دوات. نو دا ټولې ښځې دی کره وې. چا ویلي چې نه دا د وزیرانو ښځې وې، ولې وزیر اعظم د وزیر اعظم ښځې پسې چې کوم دی نورې ښځې خبرې کولی شي؟ داسې نه شي کولی. دا هم چې کوم دی نو څه وړې ښځې نه وي، دا د لویو وزیرانو ښځې وي، دا د پارلیمنټیانو ښځې وي، نو دا چې کوم دی نو د هغې ښځې وي. نو دی دا خبره چې د زلیخې نه واورېدله، نو زلیخې ورته ووایي چې هغه هلک ډېر زیات ښکلي دی، یا د خلکو نه اورېدلې وه، نو خلکو وی چې هغه هلک ډېر زیات ښکلي دی. نو دی وی چې موږ هم لږ ووینو که نه، چې دې خانه کعبې پورې خو موږ هم لاس ولګو. نو دی د دې وجې نه چې کوم دی دا ټولې خبرې جوړې کړي، د دی مقصد نور نه و، خو دی وی چې موږ دا خبرې وکړو نو دا عزیز مصر به غصه شي، نو دا به موږ رو بلی. نو چې رو بلی موږ، نو موږ به هم لږ غونته کې لیدل وکړو، موږ به هم لږه نظاره. نو اوس ته مکر جوړ شو. په خبره ورسېلې چې کول یې یو څه، ویلې بل څه. کولی دا سیاسیان خلک داسې کوي که نه، کوي یو څه وی بل څه. په خبره ورسېلې دا علما چې نن سبا کم الیکشنونو ته ودرېږي، نو دی اسلام چغه خو وایي، خو که دی ته تپوس وکړې نو دی وایي موږ هغه شان اسلام نه غواړو کوم چې د طالبانو دی. خو حقیقت دا دی
چې د طالبانو هغه کوم اسلام چې د هغې نه علاوه بل څنګه اسلام شته نه نو بل څنګه نشته. خو دا اوس د دوی سیاسي چال دی، که یو څه وایي بل څه، که د دوی وس وشو نو دوی به اسلام ناپیز کي، خو اسلام به کم یو ناپیزوي هم اکه به ناپیزوي چې کم د طالبانو دی. او که دی نیت نو الله دې پیو کی، خو نیت کې داسې شته نه. په خبرو سره نو وایي موږ د طالبانو هغه اسلام نه غواړو، بل اسلام دی به چېرته جوړ کړي نو اسلام خو ټول همدغه یو دی نو دا د سیاسیانو خلکو کار دکه شانتي وي. که یو څه وایي بل څه، که یو څه وایي بل څه، نو دی دې ته مکر وایي، دې ته مکر. نو دې ذکر کړل فلما سمعت ار کلا چې دی واورېدلو بمکرهن دا غي مکر زلیخی دا غي مکر واورېدلو نو ارسلت الیهن نو هغې ته پیغام ورولېږلو. پیغام یې چې ورولېږلو نو واعتدت لهن متکئا تیارې کو ورته زید تکیاګانو. متکئا زید تکیاګانو ته وایي یو کول. دویم کول متکئا دا مجلس عام مجلس ته وایي، عام مجلس ته. لکه نن سبا چې کوم دی نو هغې ته خلک استقبالیه وایي. استقبالیه یو استقبالیه ورته تیاره کا یا مهمان خانه ورته تیاره کا. دریم متکئن هغه خوراک ته وایي چې انسان داسې ډډه لګولي وي او په ډډه لګولو باندې خوري، هغې خوراک ته متکئن وایي. او دا پل پروټ چې دي دا خلک ډډې لګولي او خوري، تکیې لګولي او خوري. او بعضې علاقو کې چې ډېر زیات چې کوم دی نو هغه دغه قسم خلک وي آزاد خیال قسم، نو هغوی عام خوراکونه هم په ډډه لګولو باندې خوري. د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث ته بخاري نقل کړی دی. نبی علیہ السلام وی اما انا فلا آکلو متکئن، زه چې یم زه ګورې په ډډه او په ټیک باندې خوراک نه کوم. خوراک چې کې نو ډډه او ټیک به ورته نه لګي. په خبرو ورسېري خوراک ته به نیغ کېنې، ډډه او ټیک به نه لګي. دا د سنتو نه خلاف دي، خو دی کم د سنتو جمدي کولو پسې راغلي دی چې کم دی نو لهذا هغه خوراک ته مرادو. څلورم تفسیر دا کړي وی د متکئن مراد هغه میوه ده چې هغه په چاړه باندې کټکولی کېږي او خوړلی کېږي، هغه میوه ده. نو بیا چا ویلي وي د دې نه سنګتره مراد ده. سنګتره سنګتره تاسو لیدلي؟ که چا لیدلي نو ماله به یې راوړی، چې چا لیدلي ماله به یې راوړی. په خبرو ورسېلي ما نه ده لیدلی او زه ورپسې ډېر ګرځېدلی ما ډېر تر د پنډۍ پورې دا ساقب مې پنډۍ ته لیږلی و. دوی ما په پنډۍ کې پیدا نه کا. زه د پېښور په فروټ منډۍ کې وګرځېدم ډېر زیات، هلته مې پیدا نه کړله. د نوښار په باغونو کې ورپسې وګرځېدم، هلته مې پیدا نه کړله. دا نوم شته، خو دا شي که تاسو لیدلي بیا به ماله خامخا راوړئ. ماله کلاس کې یو طالب ووي ما لیدلی دی، مې راوړه راله. اخره کې بیا چې کوم دی معذرت وکړو جي بس زه خپله خبره واپس هلم ما نه ده لیدلې چېرته. په خبره ورسېلې نو دا د سنګترې ډېر زیات فضایل دي، ډېر زیات فضایل دي. اترنج ورته وایي. زمونږ د درس نظامې کې څلورمه درجه کې یو کتاب دی معلم الانشاء جلد نمبر 3 ورته وایي. هغې کې په یو مضمون راغلی دی د سنګترې فضایل علماو ذکر کړي دي. سنګتره چې ده داسې د دې موټي عمرهي د مالټې په رنګي، خو د مالټې پره چې ده دا یو بل پورې نښتې وي. د سنګترې پره چې ده د یو بل نه جدا جدا، یو دا فروټر دی دا بیل شی دی او هغه بیل شی دی، هغه بیلې بیلې وي. بل دا دی چې هغه خوږه وي، بل د هغې دا دی چې هغه چې یو دانه وخوري نو زړه به دې بیا ډېرې مودې پورې نه خرابېږي. د زړه د خرابېدو لپاره بهترین علاج دی. بل دا دی دا زنانه چې کله د ماشومانو بیماري او دی یې وخوري نو دوی ته بیا زړه نه خرابېږي، زړه ورته نه کچه کچه کېږي. بل دا دی چې د ماشومانو بیمارې زنانې وخوري نو بچی یې ښکلي کېږي. بل دا دی چې بچی یې ډېر په آرام کېږي بغیر د اپریشن. ډېر فضایل دي. پېښور فروټ منډۍ کې ماته یو کس وي چې مونږه 100 ټرکه مالټه راغواړو نو یو کریټ پکې د سنګترې راځي. نو ما ورته یم په هغې کې که ماله یو راکړه نو زه به درته یو کریټ پیسې درکړم. ما له ویې دلته هغه ټرکونو ته په لین خلک ولاړ یو تختی یې، ما ورته نمبر ورکړو ماله به ټلیفون ونه کړي، خو بیا ونه کړو. نو دا داسې یو سیز دی، یو څه بل ځان سیز دی. په خبره ورسېلې دا نو سنګتره امام بخاري دلته غوسه شوی دی.
دا سنگتره معنا چې چا کړې ده که نه په هغه غوسه شوي دی. سنگتره کوم ځای کې متکان سنگترې ته کوم ځای وي سنگترې ته چې کوم دی نو متکان خو په یو لغت کې هم نه وي. سړی وتښتېدو د دې نه چې چا د دې دا معنا کړې وتښتېدو. هغه وی نه دا متکان اصل کې متکن دی. متکن متکان دا تا مشدد ده او متکن تا پکې مخفف شوله. میم تا زبر مت کاف دو زبر کن متکن ابیل دی نو بیا د هغې بله معنا ده. د متکن بیا بله معنا ده. امام بخاري دلته امام بخاري شهنشاه دی چې یو لغت پسې ونښلي که نه نو ار اړخې لټوي ار اړخې لټوي. اخو امیر المؤمنین په حدیث دی که نه په حدیثو کې امیر المؤمنین دی. شاهي مزاج دی د هغه شاهي مزاج د چا تقلید هم پکې نه کوي. بس داسې خوشي وي اورې سم لکه د بحر لګیا وي. نو هغه دلته کې په غوسه شوي دی ویلي دا معنا خو باطل ده. وی چې ما ورته باطل وی سړی رانه وتښتېدو وی چې دا خو متکئن نه دی دا متکن دی. هلکه وی متکن څه ته وی متکن دی ته وی تاسو به اورېدلي وی د مصر جینکې سنتېږي. دا کمی جینکې چې سنتېږي د دې د شرمګاه د یو اړخ ته چې کم دی نو ویل کېږي متکن. د دې وجې نه چې کومه جینۍ هلته سنت شوي ني هغې ته خلک متکا وی او د هغې زوي ته خلک ابن المتکا وی زه د ناسنتي زویه خبرو زه د ناسنتي زویه داسې ورته وی. نو دا امام بخاري ورپسې سمن خطلی نو دا متکئن دی. بهرحال دلته تیره مراد چې کوم دی مجلس د تکیاګانو دی. مجلس د تکیاګانو تکیاګانې پکې چې کوم دی نو چولې شوي وي او ښځې راوستلي هغې ته یې کېنولي ډډې هغې ووالې هغې ډډې والي دي او بیا ورته سنګترې مخې ته کېښودلې. سنګترې اسم خوښې وي د ښځو او پیدم ښځو ته ډېره ورکوي. بس سنګترې یې کېښودلې او چړې یې ورته ورکړي بیلې بیلې. بعضې مفسرینو ذکر کړي دي چې په هغه علاقه کې به خلکو خوراک کولو په چاړه به خوراک کولو یعنی روټۍ به داسې ماته که په چاړه به یې راوچتوله لکه څنګه چې دلته کې هغه ستنو والا چې کوم دی چمچوي وغیره نو داسې به یې چې کوم دی نو کولو. یا دا چینیان که تا لیدلي نو هر څه په چمچه خوري نو هغوی به هر یو څیز چې کوم دی نو په چاړه خوړلو. نو بس دا هم دا څیزې ورته راوړلو او ورته یې مخې ته کېښودلو او ورته یې دا ځان له په چاړه کټ کوې شابه. اوس یوسف علیه السلام دننه ناست دی خو نوکر دی که نه اخو غلام دی خدمت ته ناست دی هغه ته دا پته نشته چې بار څه مجلس شروع دی خو دونه ورته پته وه چې په ما باندې تیارې میارې کړې دي او څوک میلمانه لکه چې راځي. نور دا دې کیسې میسې نه خبر نه دی چې دا به څه چل کېږي. دلته چې دوی ته کله چړې ورکړي خبرې اترې هم ورسره وکړي خیر په خیر هم ورسره وکړل او بیا ورته چړې ښه تېرې کړې وي او بیا ورته چې کوم دی نو میوې هم ورکړي. د زلیخې دا خیال نه و چې دوی به د ځان نه چې کوم دی نو ګوتې کټ کوي خو ویې چې دوی به د دوی په تماشه شي نو ځان درته څه ناسبه چې کوم دی رو پکې روځي نو زه به خپل عذر پیش کم چې دا وګوره زما عذر وشو که ونه شو هغه ذکر کوي. فلما سمعت ار کلا چې واوریدل زلیخې بمکرهن د دوی مکر ارسلت الیهن ویلی گلو دی طرف تا پیغام و اعتدت لهن او تیار کو د دی د پارا متکئن زید تکیاگانو و آتت او ورکلل کل واحدت منهن پاغی کی اریوی خزیتا بیل بیلا سکینن چاڑ او چاکو وقالت او داسی ورتوی اخرج علیهن یوسف تیوی را بارشا یوسفا روزه بار بس یوسف علیه السلام چې روتلو ناصافي داسې څوارلسم سپوږمۍ شو. ځکه د معراج په حدیث کې دی په درېیم اسمان کې نبی علیه السلام ولیدلو وی قد اعطیا شطر الحسن هغه ته خو د ټولې دنیا نیم حسن ورکړی شوی. او نن مې ابن کثیر کې یو بل روایت وکتو ابن کثیر ذکر کړی دی وی نیم د دنیا نیم حسن یوسف علیه السلام او د یوسف علیه السلام مور ته ورکړی شوی وی مور د یوسف علیه السلام هم دومره ښایسته وه او دا ښایست د یوسف علیه السلام ته د مور نه راغلی و او مور ته دا چې کوم دی د سارا نه راغلی و. سارا د ابراهیم علیه السلام یا دا په پلار کې و اسحاق علیه السلام وی هم ډېر ښکلی و او هغه ته دا ښایست د سارا نه تاریخ لیکلی دی چې 4 زنانه چې کوم دی نو ښکلې تېرې شوي دي ریکارډي ښکلې. یو حضرت حوا د ټولو نه ښکلې وه ځکه خو د آدم علیه السلام نه پیدا وه اولنۍ ښځه وه هغه. دویم نمبر د هغې هغه لورو چې په کومه لور باندې قابیل لګېدلی و حابیل یې قتل کړی و
د زمانې بهترینه ښایسته ښکلې ښځه وه. دریم نمبر ساره رضی الله تعالی عنها د ابراهیم علیه السلام مشره بیبي او د تره لورم وه. او څلورم نمبر زمونږ او ستاسو مور عایشه صدیقه ابن صدیق محبوبه د نبی علیه الصلاة والسلام هغه وه. د یوسف علیه السلام حسن ډیر زیات مشهورو. نو دی چې ولیدلو نو بس دی حیرانې شولې او چې کوم دی نو خوله کې ګوتې ونیولې چې دا څه حال دی. هغه ته یې کتل او میوې یې کټکولې، په کټکولو کې ګوتې غوسې کې چې ګوتې یې غوسې کړلې وی دا څه وشو. بس زلیخې ته چانس میلو شو د عذر بیانولو. وی دا هغه سړی و چې تاسو ولیدو او دس تاسو مات شو. وینه چې وځي او دس مات شي که نه، او دس تاسو مات شو او په ما الزام لګوي. زه ورسره کور کې پاتې کېږم. تاسو په یو نظر صبر ونه کړی شو، ټینګې نه شولې. نو چې زه روزانه وینم، سار نه تر ماښامه وینم، بار بار وینم، نو بیا به زه څنګه ټینګېږم. دا عذر یم ورسره بیان. فلما رأینه کله چې هغه یوسف علیه السلام ولیدو اکبرنه لوی یې وګڼلو په ښایست کې په ښایست کې لوی وګڼلو، ښکلا کې لوی وګڼلو، ښه اخلاقو کې لوی وګڼلو. یا بعض مفسرین ویلي یوسف علیه السلام ته الله، هر پیغمبر ته الله رعب ورکړو. نبی علیہ السلام بموی نصرت بالرعب، زما په رعب سره نصرت او مدد کړی شوی دی. نبی علیہ السلام ته چې چا اولی وهلت کې وکتل تینه به یریدو، داسې رعب. نو انبیاء علیهم السلام ته الله رعب ورکړي، دی باندې هغه رعب را پریوتو. یې په ښکلا کې ډېر وګڼلو. یوسف بنوري رحمت الله علیه زمونږ شیخ هغوی به فرمایل وی خوب می لیدو، په خوب کې می یوسف علیه السلام ولیدو. یوسف علیه السلام می چې ولیدو وی راته ډېر زیات ښکلی ښکاره نه شو. دا کمې کیسې چې مشهور دي هغه شانتې نه و. نو یې ما ته تپوس وکړو چې ستا په باره کې ډېرې کیسې مشهورې دي چې خو داسې ښکلې و. حدیث کې راغلي نیم حسن ورته خو دونه ښکلې نه دا ولې؟ وی ما ته وی چې زه ښکلې اومه چې تر څو پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم دنیا ته نو راغلی، زه ښکلی وم. چې کله نبی علیہ السلام دنیا ته راغی زما د حسن چرچه ختمه. بیا د نبی علیہ السلام د حسن چرچه وه. زمونږ پیغمبر ناشنا ښکلی سړی و. مور بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما نه د شپې ستن روکه شوې وه، کته مې داسې تیارې وې که نه، رڼاګانې نه وې، کته مې نو په تیاره کې به ستن څنګه پیدا کې. نبی علیہ السلام سره مې لاس ولګېدلو، هغه په صادر کې مخ پټ کړی و. وی دا مخ یې چې څنګه داسې ښکاره کو صادر نه چې عایشې څه دي چې داسې کړل نو کمره ټوله رڼا شوه، ما ته پکې ستن ښکاره شوه. په خبره ورسېده. د نبی علیہ السلام ته الله تبارک وتعالی ټول ارس د ټولو انبیاو خصلتونه، هغه ښکلا ښایست ارس صفتونه هغه نبی علیہ السلام ته ورکړي. ځکه چا یو شعر ویلی دی په خبرو سلی وی حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آچ حما دارد تو تنها داری اچ هغه ټولو کې ارسو هغه ټول پتا کې یوازې دي په خبرو ورسېده. زمونږ پیغمبر داسې حسان بن ثابت وستا په شانتې مور نه دی پیدا کړي په خبرو ورسېدي. واجمل منك لم تلد النساء واحسن منك لم تر قط عيني. ستا په شان ښایسته نه سترګو لیدلې او ستا په شان ښایسته نه مور پیدا کړی دی. او کانما خلقت کما تشاء، داسې لکه چې تا څنګه غوښتل هغه شان پیدا یې په خبرو سلی. مضت الدهور وما اتینا بمثله، مضت الدهور زمانې تیرې شوې د پیغمبر په مثل څوک رانغلل، زمانې تیر او نه براشي ځکه خاتم النبیین دی، انبیا په ختم شوي دي. نو دا وقطعنا ایدیهن
پریکړي هغه خپل ګوتې خپل لاسونه وقلنا وی حاشا لله ماشاء الله ماشاء الله دا کلمه د تعجب ده لکه څنګه سبحان الله خلق وي ما هذا بشرا ندی دا بشرو دا خو بشر ندی د بشریت نه ورته انکار وکړو چا وکړو د پیغمبر د بشریت نه انکار چا وکړو چا مکارو خزو چا وکړو مکارو خزو ځان سره یاد ساته د پیغمبر د بشریت نه انکار چا وکړو مکارو خزو وکړو دلیل دی پر خبره چې د پیغمبر د بشریت نه انکار څوک کوي چې د مکارو خزو په وار پیدای د مکارو خزو چې څوک د پیغمبر د بشریت نه انکار کوي دا دغه مکارو خزو په مثل دی پیغمبر چې کوم دینو خو بشری پیغمبر بشری په خبره رسل ان هذا ندیدا الا ملک کریم مگر عزتمند فرشتہ دا الکه ولدی فرشتہ لیدلی وچرتا دی فرشتہ چرته لیدلی وا نه دا تشبیه چې دلته ورکا دی ورته په خلیوالی کې ورکا تاسو ګورنه اورب کې چې یو سړی چې کم دینو خلی ویلکه سم فرشتہ دا یو سړی چې نیک عملی دینداری ښه اخلاق والی وی خو سم فرشتہ دا یو سړی چې بد عملی وی مرداسه شیطان دی دا څه وی خلک دا څه شیطان او شیطان چلی دی نه خو چې کم دی بد اخلاقه او چې کم دینو بدرنګ هغه ته شیطان یو زنانه چې کم دی یو زرګر ته لاړه وي ما ته رسرو زرونه شیطان جوړ کا هغه ورته ما خو شیطان نه دی لیدلی زمونږ په دې علماو کې یو عالم تیر شوی دی نو هغه جاهز به ورته وي ډېر زیات بدرنګو بس هغه ښځې ورته راځه تا سره مې لیک کار دی زرګر ته یې بوتلو ورته وي د ده په شان راله جوړ کا داسې وی د ده په شان راله جوړ کوي دا شیطان دا یعنی مطلب دا و چې بدرنګ شیطانی په خبرو رسېلي یا بد اخلاقه بد کرداره موږ په عرب کې هغه ته شیطان وایو نو دی داسې وي چې وی کتل وی دا خو د اخلاقو مجسمه ده دا خو د ښایسته اخلاقو مجسمه ده دا خو داسې دی لکه چې فرشته ده دا خو داسې دی لکه چې فرشته ده یا خلک وی لکه چې خاپیرې وی دا پلان کې اوس هم خاپیرې اوس خاپیرې چا لیدلې ده په خبره رسېلي ما یو عالم نه اورېدل هغه وی دا د چین خاپیرې مشهوره ده که نه نو زه وی ما یو چینی سره د دې باره کې بحث وکړو هغه وی چې په موږ کې خاپیرې نشته دا هسې خلکو مشهوره کړی دا هسې وي خلکو مشهوره کړی چې د چین خاپیرې دا چا لیدلې ده لیدلې نه ده خو عرب کې یو شی مشهور شي که نه نو اکه مشهورتیا باندې دا وی ان هذا ندیدا الا ملک کریم مگر چې کوم دی نو عزتمند فرشته ده الله یې د عمل کولو توفیق راکړي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين يا الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي واړه لوی ګناهونه مو معاف کړي د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي یا الله څومره مسلمانانو ته څه قسم پریشانۍ دي د مسلمانانو پریشانۍ ختمې کړي د فلسطین په مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي د برما د کشمیر د چیچنیا د بوسنیا او یا الله مخ په ځمکه باندې څومره مسلمانان څه قسم پریشانو سره مخ دي یا ظالمان ور باندې مسلط دي یا الله د ظالم د تسلط نه ټول مسلمانان خلاص کړي سره د فلسطین یا الله هغه مجاهدینو ته بری ور نصیب کړي خصوصي نصرت او امداد یې وکړي یا الله څومره مریضان دي کورونو هسپتالونو کې په دې حاضره مجمع کې زمونږ په دې محله کې په دې کلي کې تر کم ځای پورې چې اواز دي واړه زاړه نارینه زنانه یا الله د ټولو د خپلې خولې لاړې دارو کې صحت کامله ورته نصیب کې یا الله د خیر او د رحمت باران وکړي یا الله د خیر او د رحمت باران وکړي یا الله د برکت باران وکړي یا الله په موږ باندې باران وکړي یا الله زموږ په حال باندې رحم وکړي یا الله څومره مردگان د اهل اسلام دي د ټولو مردگانو مغفرت نصیب کی یا الله په دې حاضر مجمع کې د چا مشران کشران والدین یو دواړه وفات دي د قبرونو زندګي د خوشحالو کې یا الله په دې قریب وخت کې زنګ په دې کلی کې خاو کې په دې آس پاس قریب کې څومره خلک وفات شوي دي یا الله دغه زنانه او یا الله سلطان بابا چې نن وفاتو د دې ټولو مغفرت نصیب کی یا الله سلطان بابا زمونږ د ترجمې ملګری زمونږ د ترجمې څومره ملګری دي د دینه مخکې د سلطان بابا اغزوی طارق مرحوم
او دغه شان شاه زمان کاکا مرحوم دا زمونږ د ترجمې ملګریو موږ سره به ترجمه کې کېناستل درس کې به کېناستل امداد تعاون به چې کم دینو په دې کې کولو نو یا الله دوی ته چې کم دینو مغفرت نصیب کړي د دې درسونو ثوابونه ور نصیب کړي زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي د ټول امت مسلمه په حال رحم وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه اجمعین